چې یو پاتې ماشوم شي بلې ژوند د غریبۍ شي په هېچا خدای ارامه شه بې پلاره زندګي زړګی مې درکه خو دا لږ شان خیال یې ته وساته چې مسلمان کله جومات ته ځي پیزار وباسي جنگ دې ورک شي جنگ میرات کې خلک مري جنگ دې ورک شي جنگ میرات کې خلک مري ارخوا اور وي دې حالات کې خلک مري د رحمان په دیوان چا هم پویه نه کړو د غني هم په کلیات کې خلک مري ما ونه لید چې څوک مړ شو میخانه کې بس چې اورم نو جومات کې خلک مري او څه ناڅه خوشحالي موږ له هم پکار ده غم چې زیات شي نو په زیات کې خلک مري او که رښتیا جنت کې ټول عمر ژوندون دی نو بیا ولې خدای اسوات کې خلک مري که رښتیا جنت کې ټول عمر ژوندون دی نو بیا ولې خدای اسوات کې خلک مري او تسلی مجبوره خپله زړه له ورکه زړه چې مات شي نو په مات کې خلک مري او یو څو شعرونه چې ما تیره کړه بې مینې او بې یاره زندګي ما تیره کړه بې مینې او بې یاره زندګي د دې نه زیاته څومره وي بېکاره زندګي مننه ما تیره کړه بې مینې او بې یاره زندګي د دې نه زیاته څومره وي بېکاره زندګي چې یو پاتې ماشوم شي بلې ژوند د غریبۍ شي په هېچا خدای ارامه شه بې پلاره زندګي مننه چې یو پاتې ماشوم شي بلې ژوند د غریبۍ شي او په هېچا خدای ارامه شه بې پلاره زندګي او تا څومره په ارام سره انکار وکړو او لاړې خبرې څومره شوه مې ناقلاره زندګي بې وسه وه یو ورور یو هغه هم چا شهید کو بیا خورې تېروله بې سینګاره زندګي مننه بې وسه وه یو ورور یو هغه هم چا شهید کو بیا خورې تېروله بې سینګاره زندګي او د خان کاکا مزدور یم په تیاره زمه راځمه تر څو به وي دا ستړې او دا خواره زندګي د خان کاکا مزدور یم په تیاره زمه راځمه تر څو به وي دا ستړې او دا خواره زندګي چې ستا په ښکلي مخ باندې شیدا لکه پتنګ شم نو خود به مې وتله د انګاره زندګي ګوهرنوي صاحب او مجبوره بروسه په دې پانی دنیا ونه کړې مجبوره بروسه په دې پانی دنیا ونه کړې او یو ورځ به دې پرېږدي په نیمه لاره زندګي لکه د ګل په پاڼو ساس کې د باران ښکاري لکه د ګل په پاڼو ساس کې د باران ښکاري خولې په سرو اننګو داسې د جانان ښکاري او زما په سر کې کېږي ودې شي پروا مه کوئ زما په سر کې کېږي ودې شي پروا مه کوئ او د یار دیدن راته په دې بیا ارزان ښکاري او په دې مې تور ویښته سپین کړي دي پردي وطن کې ګلالۍ نن چې ستا په پوزه کې پیزوان ښکاري او په دې سړي باندې شکمن یم جوړې مینه کوي درمان صاحب تا ته دې ډالۍ چې په دې سړي باندې شکمن یم جوړې مینه کوي په بوډاوالي کې هم هغه شانتې ځوان ښکاري او ما د دنیا د هر روزګاره مزې واخیستې دانش صاحب ما د دنیا د هر روزګاره مزې واخیستې خو بغیر د عشق راته ګټه هم تاوان ښکاري او دغه سړي ته د مرګ څه ناڅه جوړه کوي دغه سړي ته د مرګ څه ناڅه جوړه کوي او د حق غوښتنه کوي دی راته لږ وران ښکاري او مجبوره دا د بې وفا د لاسه شوي په ما چې مې سیلاب د رڼو اوښکو په ګریوان ښکاري ډېره مننه